هیواد ته د افغان کډوالو ابرومندانه او تدریجي ستنېدا په موخه د نوې طرحې جوړېدو لپاره د ایران هڅې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د یاد هیواد یوې رسنۍ سره په مرکه کې اسلامي امارت سره د دغې طرحې رامنځته کېدو پر سر له هوکړې خبر ورکړی او ټینګار کړی مهمه ده افغانستان هم د کډوالو د منلو او جذب توان ولري. افغانستان باید وکولای شي دغه کسان په سمه توګه جذب او د دوی منلو زمینه د برابر کړي. موږ نه غواړو چې د وګړو ستنېدل د دوړو هیوادونو لپاره په یو ټولنیز کړکېچ بدل شي او د افغان کډوالو ستنېدو برخه کې زموږ لپاره مهم اصل د یو منطقي او سیمه‌ایز معقول بهیر له مخې د کار تر سره کېدل دي. کشورهای همسایه به خصوص ایران و پاکستان باید از اخراج اجباری و عجولانه مهاجرین دست بکشند و مهاجرین را با هماهنگی با حکومت فعلی افغانستان و با همکاری‌های سازمان‌های بین‌المللی در قسمت مهاجرین و به شکل مسالمت آمیز و مرحله‌ای انتقال دهند. که څه هم اسلامي امارت په دې اړه څه نه دي ویلي خو په تیر کې تل له کوربه هیوادونو غوښتي افغان کډوال په ورو ورو توګه په عزت او خپله خوښه افغانستان ته راستانه کړي. په ورته مهال د کډوالو د حقونو یو شمیر فعالان په تدریجي توګه د کډوالو راستنېدل د سیمه‌ایزو ترنګلتیاو او همدارنګه د کوربه هیوادونو نړیوال اعتبار پراختیا کې مهم ګڼي. تأکید بر بازگشت آبرومندانه و داوطلبانه به همراه حمایت‌های لازم نه تنها در راستای رعایت استانداردهای حقوقی و اخلاقی است بلکه می‌تواند به ثبات اجتماعی، کاهش تنش‌های بین‌المللی و بازسازی اعتماد عمومی منجر شود و احترام به تعهدات حقوق بشری و اجرای سازوکارهای منظم راه حل موثر برای کاهش خطرات و بهبود شرایط مهاجران است. بازگشت اینها در کشور باید بر اساس ظرفیت‌های موجود افغانستان باید جذب سیستم کاری این کشور و اون نگرانی که در جهت مراکز تعلیمی دارن، در جهت مراکز درمانی دارن باید در افغانستان مهیا بشود تا مشکلات این مهاجرین در این کشور کمتر بشود. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارت بیا ځلي واکمنېدو څخه وروسته هیواد ته په ځانګړې توګه پاکستان څخه د افغان کډوالو د جبري ستنولو بهیر زور اخیستی چې د واکپال حکومت لپاره د ځینو ستونزو رامنځته کېدا لامل هم شوی دی.